عطا صاحب چې جاړي نو ټوله اسلامي نړۍ ورسره جاړي. عطا صاحب په سترګو باندې چې کوم اوښکې د سترګو نه راځي هغه یو مسلمان هم نشي لیدلی. ولې عطا صاحب یو رښتونی انسان دی. عطا صاحب یو رښتونی خدمتدار دی. داسې انسانان په دې نړۍ کې ډېر کم دي لکه څنګه چې عطا صاحب دی. عطا صاحب د انسان په روپ کې یو فرښته ده. عطا صاحب هغه ځای ته ځان رسوي کوم ځای کې چې مشکل وي. عطا صاحب هغه ځای ته ځان رسوي کوم ځای کې چې زموږ د یو مسلمان ورور فقر وي، غریبي وي، لاچاري وي، نو د هغه سره اوږه په اوږه ولاړ وي. عطا صاحب له دې الله پاک زر کاله عمر نور عمر کې الله پاک به عطا صاحب یقینا چې بخلی وي. عطا صاحب پرنګ انسانان په دې دنیا کې ډېر کم دي. زما په شمول څومره خلک چې د عطا صاحب ویډیو ګوري نو د هغه د سترګو نه به اوښکې ځي. ولې عطا صاحب یو رښتونی انسان دی. عطا صاحب چې چا سره هم مرسته کوي، کومک کوي، نو په هغې کې کم لالچ نه وي. عطا صاحب یقینا چې د ډیرو خلکو زړونه وګټل، یقینا چې د ډیرو خلکو په شونډو چې کومې دواګانې دي د عطا صاحب دپاره او دا د عطا صاحب دپاره د کامیابۍ سبب هم ګرځېدی شي. عطا صاحب چې دغه مور له کومه سودا راوړله او دغه کور ته راورسېدو چې ویږته نو دغه مور په دغه کور کې نه وه، نو یقینا د هغه د سترګو نه اوښکې لاړې او د هغه په شمول ډیرو خلکو په سترګو باندې اوښکې رالې. عطا صاحب چې به کله دغه مور له سودا راوړله نو هغه مور به ورته ویل چې بچې ما سره روټۍ وخوره. عطا صاحب به ترېنه کله چې اجازه غوښتله نو عطا صاحب له به چې کله اجازه ورکوله نو په ژړا کې به د هغه مخونه ښکل کړل. عطا صاحب یقینا چې یو زړه سوانده انسان دی، یو امن پرسته انسان دی، یو مینهناک انسان دی. عطا صاحب خپل ټول عمر په دغه کړېدلي زورېدلي ملت باندې تېر کو. عطا صاحب خپل خدمتونه چې کوم دي تل دغه ولس سره کړي دي او د عطا صاحب خدمتونه د ستایلو وړ دي. راځئ دا ویډیو ګورو، ډېره دردناکه ویډیو ده، بیا پې خبرې کوو. تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور صاحب ویډیوګانو ته راشئ او د هغه پروفایل ته راشئ، د هغه یوه ویډیو به همداسې نه وي چې هغه به ستاسو خوښه نه شي. هغه تل د دغه ځورېدلي ملت دومره خدمت کړی دی چې د ستایلو وړ دی. یقینا تاسو دغه ویډیوګانې چې کله ته تاسو د دوی ویډیوګانې ګورئ نو ته د دوی کمنټس چې کولاو کې کمنټ سیکشن کې به خامخا دته به یو کمنټ هم داسې نه شوی، په زرهاو کمنټونه دته کېږي، په دې کې به یو کمنټ هم داسې نه وي شوی چې د عطا صاحب خلاف وي یا عطا صاحب ته بد رد ویلی وي. یقینا د هر چا په خوله باندې د عطا صاحب دپاره دعا وي، د عطا صاحب دپاره نیکې هیلې وي، خواهشات وي. عطا صاحب تل د غریبانانو کومک کړی دی. الله پاک دې په دې دنیا هم کامیاب کړي او په هغه دنیا هم کامیاب کړي. دوستانو هر چیرته چې یاستئ خاص یا رستا یاد کی سوامانیم گاڑی زدی پجون کرم غم لکا مڑی زدی پجون کرم غم لکا مڑی. مور چیرې ده؟ مور غریبه خو لاړه هسپتال کې مړه شوله. د رښتیا زخم سو پاتا زړه می ګنډالو ستن سوال ماتا تروش کی دالو زخم سو پاتا उसका विसड़ा की लडेरा दर्दा यो स्तरगी मिस्री स्वी दर पासी शुंडी मी غټ پریسوی یا راستا. زما مور نور په دې کور کې نشته. هغه مور چې دلته وای ما ورسره د زړه خواله کوله، اشپزي به یې کوله. هغه مور چې زه به پټ پټ راتللم او دې کوټه کې به زه ورسره ناست وم. زما خیرنۍ ویډیو چې وه زما مور دغلته به ورسره وکړم چې ما ورته ویل یو جوړ کالي در سره وینځم، پرې نه ښودلم. زه په دې کور کې به ډېره خوشحاله وه چې زه به راغلم د دې کور ته. وایي زما زوی راغی
نن دا کور